زه وینم چې وباسي له هر چا سره تصویر زه وینم چې وباسي له هر چا سره تصویر دا ولې نه وباسي اشنا ما سره تصویر زه وینم چې وباسي له هر چا سره تصویر دا ولې نه وباسي اشنا ما سره تصویر لږ دې تصویر ته وګوره چې څنګه درته ښکاري زما د بې وسۍ ستا د خندا سره تصویر لږ دې تصویر ته وګوره چې څنګه درته ښکاري زما د بې وسۍ ستا د خندا سره تصویر او بې هنره هنرمن یم بې هنره هنرمن یم زما زده د عشق هنر بې هنره هنرمن یم زما زده د عشق هنر او ما له ډنډه خټه راوړه جوړو متې دلبر. السلام علیکم ګرانو قدرمندو اوریدونکو، زه یم عادل مردان او په پروګرام کې را سره نامور د مردان سیمې نامور شاعر جناب حمید عاطف صاحب ناستې کوي. دې پروګرام کې موږ د حمید عاطف صاحب په ژوند باندې یو څو خبرې کوو چې دی پند ته څنګه راغی، شعر او شاعریت ته څنګه راغی او شعرونه پکې وورو. د ټولو نه لومړی حمید عاطف صاحب ته په دې پروګرام کې هرکلی وایم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل صاحب ډېره مهرباني ستاسو چې تاسو زما دپاره دومره زیار وکړو، دومره کړاو مو وکړو او زه هم دې خپل پروګرام ته راوبللم او د کتونکو د اورېدونکو هم ډېره مننه چې مونږ اوري. ډېره مننه. حمید عاطف صاحب دا راته ووایي چې ادب سره شاعرۍ سره څونه وخت نه وابسته شوی؟ د شاعرۍ د جراثیم چې و دا خو چې کله ما بی اے کوله او په بی اے کې ما پښتو مضمون اخیستی نو د هغه وخت نه وو او ما د سن 82 کې یو غزل لیکلو چې هغه بیا ما زه هغه ټایم زه پېښور کې وم، ما پښتو اکیډمۍ یو رساله چاپ کېږي پښتو په نوم باندې هغې ته ورکړو. هغې کې د اپریل 1982 کې هغه چاپ شوی دی، هغه رساله ما سره شته او د هغه وخت نه لیکل ما کول، خو چونکې زما نوکري وه سرکاري نو هغه ډیری کې ما لیکل کول او هغه به پراته وو. خو چې کله ما ریټایرمنټ واخیسته په 2008 کې نو د هغې نه پس بیا ما شاعرۍ ته سم کار وویل، لکه بیا عملي طور زه په دې فیلډ کې شامل شوم. جی حمید عاطف صاحب باقاعده شاعرۍ زده کړه چا نه کړې؟ باقاعده زده کړه خو همداسې نه ده کړې، خو بهرحال ارواخان مشتاق مجروح یوسفزي صاحب او مرکه مردان فیض الوهاب فیض صاحب د دوی نه هم ډېره زده کړه کړې ده او نور کتابونه بس ګورو چې کوم د ادب سره تړلي کتابونه دي هغه ګورو او بس هغې تقریبا دا 2008 نه پس لکه بیا ریګولر شاعري او بیا چې کوم ما زړه ده ما شاعري وه نو هغه د هغې ډوبي کتاب ما بیا چاپ. حمید عاطف صاحب د مردان په کومو کومو ټولنو کې ناستې کوي؟ د مردان خو زه دلته غلا ډېر ته دې رڼا له هم راځم او نیلاب جرګه چې د په رشکۍ کې هلته هم یم او سنګر پښتو ادبي سنګر په مردان کې پورې غاړه د امیر محمد امیر په حجره کې ډاکټر امیر محمد امیر په حجره کې هر اتوار هلته اجلاس کېږي، باقاعده هلته کې ځم او د دې نه علاوه مرکه مردان ته چې د جمعې په ورځ د هغې اجلاس کېږي هلته هم ځم. نور هم چې کم ځای مردان کې نږدې ټولنې دي ټولو کې حاضري لګو. حمید عاطف صاحب خپل کتابونه څونه کتابونه چاپ کړي او تر اوسه پورې؟ زما ډومبي کتاب چې دی د هغې نوم دی تنکي ارمانونه، دا په 2016 کې چاپ شوی دی چې دغې کې زما ټوله زړه شاعري چې د هغه چاپ ده. بیا د هغې نه پس ما په رحمان بابا او په علامه اقبال داسې یو ریسرچ کار شروع کړو چې د رحمان بابا شعرونه او د علامه اقبال هغه شعرونه ما راغونډ کړو کوم چې د مضمون په لحاظ سره مماثلت لري یو بل سره یو شان دي. نو د هغې نه ما یو کتاب چاپ کو دو قلندر گفت او دغه کتاب چې دی نو دا بیا په 2019 کې چاپ شو چې د رحمان بابا شعرونه هغه پروفیسر طه خان د هغې منظوم ترجمه کړې ده په اردو کې، نو هغه مې ورسره حواله راواغېسته. زما مطلب دا و چې د اردو چې کوم خلک په پښتو نه پوهېږي چې هغوی هم په دې باندې پوه شي. لکه رحمان بابا وی قلندر چې په رښتیا قلندري کا نو خان سلطان او قلندر درې واړه یو دي. اقبال وی نتاج و تخت میں نے لشکروں سپاہ میں جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں گورا د منصور حسی پدار نش رحمانہ مکڑ دا دیش خبر مست رندانہ منصور کو ہوا لب گویا پیام موت اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی
خپل جانان مې هسې نقش دې په زړه کې نه پوهېږم چې رحمان یم که جانان جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں. یعنی دا داسې شعرونه تقریبا 200 شعرونه چې دا علامه اقبال او د رحمان بابا دا تقریبا یو مضمون لري. دا ما راغونډ کړي په دغه 2 قلندر گفت کتاب کې. یا دریم کتاب زما ذلی حکومت مردان چاپ که چې هغه د نعتونو کتاب دی په 2021 کې چې د هغې نوم دی روح زیبا مدني د پښتو نعتونه دي. حمید عاطف صاحب په کم سایډ باندې ډېر لیکل کوي، په غزل باندې که په نظم باندې؟ زما زیات رجحان چې دی همدا چاربیتې ته دی. اگر چې لیکم غزل هم او نظم هم لیکم خو چاربیته زیات لیکم. زما اوس کمپوز شوی کتاب د چاربیتې چې دی نو پروت دی او یو د نظمونو کتاب کمپوز شوی دی او یو مې د غزلونو کتاب کمپوز شوی دی. 3 کتابه کمپوز پراته دي خو چونکې د کتابونو چاپ کول ډېر ګرانه مرحله ده نو وسایل د وجې چاپ کول غواړي. دا جو کې چې چاپ شي حمید عاطف صاحب مونږ مینوال ته به څه ډالۍ کوئ؟ دا د لنډ بهر یو غزل دی. ما دې پرېښې د یار در ځکه ګرځم در په در څوک چې سر د وراني کېږدي بیا جوړېږي ترې نه شر. دا خو زه یم چې ورځمه ورځي کله غر په غر. دا خو زه یم چې ورځمه ورځي کله غر په غر چې په لار د خدای رسول ځي وځلیږي لکه انور. چې په لار د خدای رسول ځي وځلیږي لکه انور. دا ژوندون یو تاترین دی یا ولاړ یم په کمر. یار ستا په جدایۍ کې ګریوان سیر سترګې تر او چې غیار لرشي تندر ګڼه دا وګړې نر. اوس مې هیڅ یقین پې نشي که منبر د کماندر او بې هنره هنرمن یم بې هنره هنرمن یم زما زده د عشق هنر. زما زده د عشق هنر او ما له ډنډه خټه راوړه جوړومه تې دلبر. او سر به یې لمه سر دې بیله شو به دواړه برابر. لکه ستا زلفې خوشبو کړي نه د مشک نه د عنبر. او د یار قد ته نه رسیږي که چنار دې که نختر. او دې کسکر چې ادب سپک کړو خدای دې سپک کړي تر وزر. دې کسکر چې ادب سپک کړو خدای دې سپک کړي تر وزر. د دنیا روش بدل شو کړي شو قدر کې اختر. د دنیا روش بدل شو کړي شو قدر کې اختر. اے حاطفه بس کړه بس کړه راله خوږ دې کړلو سر. راله خوږ دې کړلو سر او رب ته جاړه اے حاطفه کوه کار په ځمکه تر. زه وینم چې وباسي له هر چا سره تصویر. زه وینم چې وباسي له هر چا سره تصویر دا ولې نه وباسي اشنا ما سره تصویر. زه وینم چې وباسي له هر چا سره تصویر دا ولې نه وباسي اشنا ما سره تصویر. لږ دې تصویر ته وګوره چې څنګه درته ښکاري زما د بې وسۍ ستا د خندا سره تصویر. لږ دې تصویر ته وګوره چې څنګه درته ښکاري زما د بې وسۍ ستا د خندا سره تصویر. بس دغه سیاست دی چې ویستلې مې بادار دی د بوټ سره تصویر هم د باټا سره تصویر. بس دغه سیاست دی چې ویستلې مې بادار دی د بوټ سره تصویر هم د باټا سره تصویر. او سینه کې پټ دا زړه هم د دې خلکو قتل غواړي. سینه کې پټ دا زړه هم د دې خلکو قتل غواړي په جیب کې وي اکثر د چا له چا سره تصویر. سینه کې پټ دا زړه هم د دې خلکو قتل غواړي په جیب کې وي اکثر د چا له چا سره تصویر. او هغې ویل حاطفه د دروغ وعدې ختمې هغې ویل حاطفه د دروغ وعدې ختمې نن دواړه به وباسو په رښتیا سره تصویر. عاطف صاحب ډېر عاطف صاحب ډېره زیاته مننه مو کوو موږ ته د وخت راکولو او د شعرونو ډېره زیاته مننه کوو. ډېر زیات ښکلی غزل مو ووې. دغه اخره کې دغه خپلو پښتنو ته څه پیغام ورکوئ؟ نو زه خو پښتنو ته دا وایم چې زمونږ چې کوم باداران دي نو هغوی خو پښتو تر هغې پورې یاد دي چې موږ نه ووټ غواړي او چې ووټ واخلي او ایوانونو ته لړ شي نو بیا وایي په سر کې مې پښتو نوم راته ماله په سر کې مې ډزې کېږي پښتو دې نه بیا هېره شي. خو دا عام چې کوم پښتانه دي نو موږ دا وایو چې د پښتو سره مینه وکړې
د ژبې سره مینه وکړئ. دا ژبه زموږ نه ورکېږي. نن تاسو وګورئ په پرایویټ سکولونو کې هلته کې نوټسې لګېدلي چې پښتو به نه وایي جی بالکل. او سرکاري سکولونو کې بیا هم څه لږ ډېر ګزاره کېږي لکه پښتو سره. خو موږ دا وایو چې دا به څوک دغه سکولونو ته او دغه ځایونو ته ځي او دا به ورته وایي چې دا پښتو چې تاسو روکوئ او دې پسې شوي نو دا تاسو پښتون روکوئ، دا تاسو ټول قوم روکوئ. نو د پښتو غم پکار دی چې موږ دا زموږ د ټولو ذمہواري ده په شریکه باندې که چا تعلیم کړي او که نه کړي خو چې پښتو وایي نو پکار دی چې د پښتو سره مینه وساتي او دا پښتو جمع دی. حمید صاحب ډېره زیاته مننه.